په جاهلیت کې باقاعده پرې باندې معاهدې کېدلې. یو قوم به د خپلې قبیلې د ټولو انسانانو سره به یو سړي معاهده کوله چې یاره زما او ستا په مابین کې دا معاهده ده، که ستا د پلانکي سره جګړه راله، ستا د پلانکي سره معرکه او مقابله راله، بیا به ته زما ملګری کېږي. دې ته به نه ګورئ چې زه ظالم یم که مظلوم یم، دې ته به نه ګورئ چې زما هغې جایز ده که ناجایز ده، او دې ته به نه ګورئ چې زه پر روا یم که پر ناروا یم. بس ته په دې کې پابند یې زما سره، ته به زما در شا خامخا درېږي. ځکه که ته زما در شا نه ودرېږې، سبا زه ستا در شا نه درېږم. بیا که تا خلک ستا سره هر څه کوي، نو زه په هغې کې ستا مرسته او کومک کولو ته تیاره نه یم. نو په جاهلیت کې به دې ته نه کتل کېدل چې دا ظالم دی که مظلوم، دې ته نه کتل کېدل چې دا حق دی که ناحقه، او دې ته نه کتل کېدل چې دا پر روا دی که پر ناروا. بس د دوی په مابین کې دا معاهده وه چې زه به ستا در شا ولاړ یم. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ښکاره الفاظو د دې تردید وکړي. پیغمبر علیه السلام ورته لا حلف فی الاسلام، په اسلام کې دا معاهده نشته چې زه به خامخا ستا سره ولاړ یم ځکه ته زما قوم یې، زه به خامخا ستا مرسته کوم ځکه ته زما د قبیلې څه، او زه به خامخا پر تا وسیله لرم ځکه ستا زما سره په خاندانیت او په قبیلیت کې شریکت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا ترتیب د اسلام د اصولو سره خلاف دی. په جاهلیت کې عجیبه عقیده وه. دوی به دا ویل انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته به د خپل تربره نصرت کوې، کومک کوې، که ظالم دی که مظلوم دی. بس که ظالم دی هم به د ده در شا درېږي، که مظلوم دی هم به د ده در شا درېږي. که ده د بل سره ظلم کوی هم به ته ورسره ولاړې، که ده د بل سره ناجایز کول، که ده د بل قتل کوی، او که ده د بل مال لوټاوی، ته به په هر حالت کې د ده سره ولاړې. که ظالم دی که مظلوم دی، ته به د ده مرسته کوې. دا د جاهلیت عقیده وه. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دې دنیا ته راغلی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه جمله پر داغه حال وساتله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هم دا ویل قل انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ظالم او د مظلوم د دواړو نصرت او مدد وکړئ. یو صحابي دستی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل د الله رسوله د مظلوم په نصرت خو مې سر خلاص دی، چې یو سړی مظلوم دی د هغې سره ودرېږي، د ظالم په نصرت مې سر نه خلاصېږي، د ظالم مرسته څنګه وکړم؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل د ظالم مرسته دا د ظالم در لاس ونیسه، د ظلم یې راوګرځوه، او چې کله د ظالم در لاس ونیوی د ظلم څخه دې راوګرځوئ، دا هم د ظالم مرسته ده. ظالم دې د الله تعالی د عذاب څخه خلاص کړي، ظالم دې د ناروا څخه خلاص کړي، او ظالم دې د ظلم څخه خلاص کړي، او ظالم دې د الله تعالی د نافرمانی او د جهنم څخه خلاص کړي. دا دې د ظالم مرسته وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هم دا ویل چې د ظالم مرسته هم کوه، د مظلوم مرسته هم کوه. د ظالم د مرستې مطلب دا دی چې ظالم به در لاس نسی، ظالم به د ظلم سره ګرځي، او د مظلوم مرسته دا ده چې مظلوم به د مظلومیت او د بل د ظلم څخه خلاصوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه اصول د اسلام ته پیش کړ، او پیغمبر علیه السلام خپل 23 کلنه زندگی پر دې اصولو باندې تیره کړه. د هغه 23 کلنې زندګۍ په عوض کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته هغه انقلاب ورکړی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې الله تعالی په انسانیت کې هغه تحول راوستی چې کومو انسانانو د نورو انسانانو د وینو د تږي تندې زندگی تیره کړې وله، الله تعالی هغه زندگی هغې ته ورکړي چې بیا فرشتو پر هغې باندې غبطه کوله، چې کاشکې دا زندگی بیا زموږ وای. ځکه دغه اصول د دین دي چې کوم اصول د دین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې امت ته کښېښول، هغه اصول د دین د دې امت لپاره د کامیابۍ او د فساد او د فتنو د مخنیولو ذریعه جوړېږي.